د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون خوږو لیدونکو او اورېدونکو د معرب خدمتګار د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې راته رک روغ اوسئ او د معرب خدمتګار د دې اونۍ خپرونه هم راسره تر پای شیبو وګورئ او واورئ خوږو لیدونکو ښوونکی هغه څوک دی چې خپل ځان لکه د شمعې په څېر ویلې کوي او نورو ته رڼا ورکوي نن د همداسې یو حقداره شخص جونګړې ته راغلی یم له هغه سره به خبرې اترې کومه چې د خپل ژوند له 40 زیات کلونه د هېواد معرب ته او د هېواد د بچنو په روزنه کې تېر کړي د خپلې ګیرې تور ویښته یې همدغه معرب ته په خدمت باندې سپین کړي دي نن د ده سره د ده احوال پوښتنې ته راغلی یم د سره به خبرې اترې کوم د په ژوند د تجربو نه به استفاده کوو په دې هیله یم چې تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شیبو پاتې شئ خپرونه سره تر پای شیبو ګورئ او واورئ ورځه به ګورم چې استاد په کور کې دی که نه السلام علیکم ای صاحب ښه دی خیر هستئ دا استاد محمد یوسف جونګړه ده او بالکل همدغه کور دی استاد په کور دی او کور کې شته مونږ احترام راځئ مهرباني السلام علیکم محترم استاد مشکل جوړ خیر صحت ښه دی خیر دی خدای دې آباد کړي مهرباني وسره بیا هم ستړي مه شئ خوږو لیدونکو اورېدونکو څنګه مې چې د پیل په اناس کرته دعونه وکړه نن د هغه چا جونګړې ته خواته راغلی یم تر څو د هغې د احوال پوښتنه وکړم د هغې تجربې له نورو استادانو سره شریکې کړم استاد محمد یوسف جونګړې ته راغلی یم له ښه مرغه چې استاد هم په خپل کور کې حضور درلود نن موږ سره په معرب خدمتګار خپرونه کې دی مېلمه دی او ده سره به خبرې اترې کوو لر سره وړاندې درنه استاد ته ستړي مه شئ استاد ستړي مه شئ خپرونې ته خدای دې لره خوشحال دې لرئ شي خدای مو راته کاجونه تاسو درکړي دا د ملت خدمت دې تاسو کوئ او الله دې تاسو ته ډېر عمر درکړي په نیک عمل الله دې په دې ټول امت مسلمه باندې ورحمېږي ډېره مننه خوشحاله شم استاده او زه استاده که دا راته ووایي چې د هېواد په کومو سیمو کې مو دوی نړۍ ته سترګې غړولي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو په اصلا په خټه باندې خوجانه یم او د اګام د منطقې یم خو د مشرانو د خولې نه هغه وخت سره چې 2.5 کاله مخکې به البته زمونږ نیکه راغلی و لغمان ته په لغمان کې پاتې شوی و یو منطقه وه د لغمان هغه وخت کې ولایت نه و حکمراني وه نو دغه منطقه کې یو بازار و د ترګړیو بازار په نامه یاد کلی د ترګړیو کلی و او په هغه کې بازار جوړ و په هغې کې رخفروشي دکان شروع کړ په سال 33 کې او له هغې نه وروسته بیا موږ هم ورپسې کور د دې نه بوت همالته په لغمان کې وو نو زمونږ پیدایش هم په همدغه لغمان کې وشو او له هغې نه وروسته یعنې تولد هم استاده په لغمان کې شوی دی تولد خو مې په خپل کلي کې شوی دی قرغیو ولسوالۍ کې خو بیا د وړوکو هم لکه دا خو لا مشر دی له ده نه وړوکو هم چې موږ لاړو بیا لغمان ته په لغمان کې اوسېدلو که دا راته استاد زه ووایې چې کله لغمان ته لاړې بیا 4-5 کاله شو بیا ته تللی وې ښوونځي له درس دې ویلی وې کاغ کیسه راته وکړه چې په کوم ځای کې لومړی درس پیل کړه جومات و مدرسه وه مکتب و ما په لغمان کې چې زمونږ کور و نو مکتب هغه وخت کې مکتبونه خو وو خو موږ چون داسې مسافر غوندې وو مېلمانه غوندې وو مکتب له موږ نه لرې وو خو هلته د ترګړیو کې بازار د سیند غاړې پلو ته یو استاد و د مشاق ګل محمد خان مشاق په نامه سره راجدی 3-4 کاله ما هلته د دې مشاق نه همداسې خوشنویسي خطونه مې زده کول سرنامې به یې موږ ته لیکلې املاګانې به یې بیا راته اصلاح کولې بیا کورنۍ وظیفه به یې راکوله خو ښایسته یو څه وخت هم دلته تېر کړه هغه سره اشنا شو د لیک او لوست سره اشنا شو بیا زه یې په 4م صنف کې شامل کړم 4م صنف نه بیا همدغسې په پورې زمان سره دا کوم ښوونځی و استاد دا د چارباغ ابتدایي ښوونځی و بیا د دې نه چې خلاص شو موږ په قرغیو کې متوسطه نه درلودله په ټولو ولسوالۍ کې بیا موږ په خپلو پیسو باندې دا قوم راټول شو د 5 نفر په سر باندې 1000 روپۍ فیس ورکړه
او بیا دې لپاره مو استادانو نیول او دولت هم راسره همکاري وکوله او ځای زموږ په خپل د ولسوالۍ پورې مربوطه ماته یو ټوټه ځای و مفت و د کرایه یې نه درلود نو بیا په مرور زمان سره دغه نهم څنګه چې زه خلاص شوم بیا لاړم د روخان لیسې ته د لغمان ولایت روخان لیسې مې وویل د روخان لیسې نه په سال 50 کې زه فارغ شوم لیسې درېیمه د زده کړې کړې په روخان لیسې کې روخان لیسې کې مې بیا زده کړې کړې که دا راته استاد ووایي چې کله شاګرد نهم لسم صنف ته رارسېږي لیسې دورې ته ډېر ځوان مې په دغه وخت کې سړي سره هیلې امیدونه مې د استاد هیله امید په دغه وخت کې څه و چې دی به ډاکټر شي انجینر شي استاد شي څه هیلې جوړ شي امیدونه خو د شاګردانو سره اکثریت سره اوسېږي د ما ډېره هیله دا وه چې زه باید دغه هغه ولولم دواسازي مسلک ولولم یعنې طبي برخه کې باید زده کړې وکړي دواخانه مې درلودله نو زما امید دا و چې زه په خپله دغه مسلک تحقیق کوم چې دغه دواخانه په آینده کې زه وچلولی شم خو بیا داسې شو چې شرایط زه عسکرۍ دپاره برابر شوم بیا د چورت مې وویل چې سبا د عسکرۍ ته بیا معلمي واخیستل په سال 50 کې بیا زه معلم شوم چې معلم شوم نو کابل وزارت ته چې لاړم نو په دغه وخت کې د مشرقي کې یا په کابل ښار کې کمپیوټر ډېر کم و استاد ته چې لاړې استادي مو واخیسته که دغه وخت استاد باندې عسکري نه وه څوک چې استاد کېدل په نور کسانو جبري و عسکري جبري و عسکري جبري و خامخا به مې کوله چې معلمي مې واخیستله د معلم به بیا معاف و شپږ کالو پورې به دی خامخا معلم پاتې کېده نو بیا له شپږ کلونو وروسته دی کولی شو چې خپل مسلک یې پرېښی و استاد په هغه وخت کې خو دا شی جبري و چې استادان باید د خپلو سیمو پر ځای نورو ولایتونو ته لاړ شي اول د استازي وکړي یوازې باندې لغمان کې په کابل د سروبي ولسوالۍ کې استازي کړي که نه نور ولایتو ته تللی لرې ولایتونو ته اوس راځم همدې خبرې مهرباني بیا په دغه وخت کې په لغمان کې څه ګډوډي پیدا شوه ګډوډي پیدا شوه بیا زه لاړم په لیسې محمود ترجي د کابل کې معلم شوم تقریبا 2.5 کال مې هلته تېر ټول استاد څومره کار په معرف کې څو کال ما په معرف کې تقریبا 9 کاله کار کړی و چې بیا مهاجر شوم په سال 58 کې زه مهاجر شوم بیا لاړم هغه ته پېښور ته د فامیل سره بیا په پېښور کې مې هم په معرف کې کار وکړو ټول استاد د مهاجرت چې راواخلې بیا بیرته هېواد ته راغلی معرف کې ټول څو کاله کار وکړو معرف کې مې ټول تقریبا 40 کاله کار وکړو اخرنۍ دنده په معرف کې څه وه چې بیا تقاعد شو اخرنۍ دنده مې په معرف کې چې زه بیرته راغلم او بیا دلته په معرف کې مقرر شوم نو بیا په تفتیش د ریاست معرف کې مقرر شوم همدغې برخه کې بیا تقاعد هم شوی دې برخه کې بیا تقاعد نه شوم بیا له دې نه وروسته بیرته لاړم څه موده په حیث د معلم د معمر لیسې کې وم له معمر لیسې نه بیا راغلم په حیث د عضو د نظارت د مدیریت شهري د مرکز د جلال آباد بیا دې نه وروسته بیا تقاعد شوم ډېر ښه استاد مختلفې وظیفې هم کړي دي 4 کاله د عمر ډېره زیاته برخه ده ډېر زیات کار معرف ته کړی دی او بیا بېلابېلو برخو کې نظارت کې غړی پاتې شوی استازي هم کړې ده کومه برخه کې خوښ وئ کله چې ښوونکی وي تختې ته ودرېدې خلکو ته تدریس کوو که نه تفتیش کې او بله برخه کې چې وي په ټولو وظایفو کې چې هغه قابل د قدر وظیفه ده او ښه وظیفه ده هغه معلمي ده د معلمي لذت د ما په خوله کې اوس الحمدلله افتخار هم پرې کوم او لذت یې هم راسره ده او د لومړي ځل دپاره ما همدغه مې ارمان و چې زه باید د ځان نه وروسته یو بل معلم ولرم بیا دا مې مال د خدای د مشر زوی دی د ابتدایي زده کړې په پېښور کې په معهد کې کړې وې د عربانو په معهد کې بیا قرآن عظیم شان حفظ ما مالته کړی و حافظ د قرآن هم و بیا دلته چې راغلو بیا نو دی دلته په حیث د معلم شو په هغه کې دغه د انګورباغ سر پورې په دې مکتب کې معلم شو دا په دې معنی چې استاد ستاسې له خپل ژوند نه وروسته بل کسب ته برابر کړی چې دغه لړۍ جاري وساتي دا مې ارمان و چې زه باید ځان نه څوک وروسته ولرم خو بیا الله دی وتوانه تعلیم و تربیې پوهنځی مې ویلې بیا ماستري مې واخیستله پکې بیا دی د هغې نه ولاړه په دارالمعلمین کې استاد شو اوس هم برحال دارالمعلمین کې استاد دی
تاسو خپله هماغه 12 صنف پورې زده کړې ده وکړې که نه ما لوړې زده کړې مه کړې 12 صنف پورې زده کړه خو په همدې خاطر وکوله زه د ادبیاتو په هغه راغلي وو حیاتان راغلي وو د جوزا د امتحان نه مخکې موږ نه کانکور واخیستل له هغې نه وروسته بیا د کانکور هغه امتحان کلنی امتحان ورکړ نو زه کانکور کې په ادبیاتو پوهنځي کې کامیاب شوی وم او یو کال پورې زما همصنفیان به راتلل ویلې نوم دې اوس هم چلیږي حتی په دویم کال پورې هم زما نوم چلیدی ستاسې په نظر باندې هغه وخت چې تاسې زده کوونکي وئ د درسي بهیر لپاره شرایط ډېر سم برابر وو که اوس وخت کې شرایط سم برابر شوي شرایط خو هغه وخت خو شرایط برابر وو خو خلکو ډېره توجه نه درلودله ورته او نن خو الحمدلله هم شرایط برابر دي هم د خلکو د هغه توجه هم برابر ده او د هر چا ضرورتونه دا کورسونه نه وو دا شخصي مکاتب نه وو دا خو ډېر سهولتونه راغلي دي موږ خو که درته ووایم چې د اووم صنف د هغه شروع کړې وه انګلیسي شروع کړې وه چې اعتبار وکړو چې تر اخره پورې لمبه زموږ معلم استاد بیچاره خدای دې وبخښي که مړي اوسېږي نه به د هغوی ورسره ډېره علاقه وه او نه به د شاګردان ورسره علاقه وه همغه و چې د هغه دورې که چا له هغې نه وروسته چې کورسونه ویلي یو څه به امادګي به ځان به برابر کړی کنې دغه مضمون سره ډېره علاقه هم د چا نه وه دا استاد هغه وخت کې چې ستاسې په نظر باندې شرایط هم ډېر برابر نه وو کورسونه هم نه وو اوس وخت کې کورسونه هم شته دی شرایط هم برابر دي خو که وړتیا ته وګورئ د هغه وخت شاګردان لکه خپل ځان چې واخلئ هغه کړي وړتیا ډېره ده ډېر به پوهېده هغه خط چوک لکه د یو میرزا غوندې خط به اوس وخت کې بیا وړتیا هغه ډول نه چې علت یې څه دی نو هغه وخت کې خو که شاګرد په مکتب کې و نو هغه مکتب یې ځان یې د مکتب مسؤل باله نو که لږ درس و که ډېر درس و دوی ته نه استفاده کولی شو خواري ډېره کوله او خواري ډېره کوله او دوی د خپل ضرورت په باندې رفع کولی شو اوس خو هلکان بې پروا شوي دي که کورس هم وایي په بې پروایي سره که فرض که مکتب هم وایي په بې پروایي سره او د لیک ولوست مسله خو دا اوس ډېره کمزوره ده دا ځوانان بې پروا دي خواري نه کوي خواري نه کوي مسؤلیت پېژندنه نشته او کنې شرایطو ښه اماده دي اوس دې خلکو ته په دغه وخت کې استاذه د والدینو د پلار او مور مسؤلیت څومره دی د خپل بچیان د بې پروایي نه وساتي او درسو ته متوجه کړي برابرې کړي په دغه وخت کې په مجموعي شکل نو بهتره دا ده چې والدین د خپل اولاد اول د قرآن سره اشنا کړي او چې په قرآن باندې اشنا شو قرآن زده کړ نو بیا دغه نور علمونه اصل علم فرضي علم خو موږ دپاره قرآن دی چې قرآن سره چا اشنایي وه او قرآن تلاوت یې صحیح وکولی شو دا نور لسانونه ډېر په اسانه زده کولی شي خو مور پلار باید کوشش وکړي چې خپل بچیان اولادونه د هغه سره اشنا کړي د دین سره اشنا کړي او له هغې نه وروسته چې دغه ماشوم کله له مکتب راځي نو مور پلار باید همدومره متوجه شي چې بچیا تا ته نن څه کورنۍ وظیفه درکړې ده دغه کورنۍ وظیفه په کور کې لیکل او د دوی متوجه کول دا د شاګردانو په روحیې باندې ډېر ښه اغېز کوي. د پلار او مور د استادانو تر څنګ د ادارې تر څنګ د دوی نظارت او څارنه ضرور ده ډېر ضرور ده ځکه مکتب کې خو شاګرد یا په کورس کې شاګرد خو ټول 2.5 ساعته وخت دی او دا 23 ساعته یا 22 ساعته خو د مور او پلار د نظارت دندې خو دلته ضرور دا ده چې نو د ماشومانو توجه خو ټوله د پلار نه د مور سره ډېر علاقه لري او پلار خو په سارا باندې اوسېږي مور خو په کور کې دی اوبه ترې نه غواړي ډوډۍ ترې نه غواړي نو چې دا د مور توجه یې ورته د مور خبره زر مني اولاد. ستاسې په نظر استاذه شپږ څلوېښت کاله معرب کې کار کړی د استاذ په صفت باندې تفتیش غړی پاتې شوی ښه ښوونکی څوک دی ښوونکی چا ته وایي؟ ښه ښوونکی هغه ده چې دا کله صنف ته ورداخلېږي اول باید په اوداسه باندې اوسېږي دویمې باید لباس ښه پاک اوسېږي شیک چې شاګردان اعتراض پرې باندې ونه کړي. ډېر استادان دي بیچارهګان چې د خپل د لباس نه خبر نه دي د خپل د ځان د هغه نه خبر نه دي نظافت نه خبر نه دي نو بهتره دا ده چې سړی اول د خپل د ځان په نظافت او د ځان په لباس باندې او په اوداسه باندې په ښه نیت باندې چې زه لاړ شم شاګرد ته یو څه شی ورکړم برخه ورته ورکړم او د شپې له خوا نه د خامخا تیاري نیولې اوسېږي
مربوط درس سره علاقه نیولې اوسېږي د هغه دپاره خپل هغه پلان جوړ کړی اوسېږي په صحیح صورت سره په غور باندې او بیا چې سیم ته داخلېږي نو په ډېر خوشحالۍ باندې ووایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو په دې باندې شاګردان هم خوښېږي هم که ویده وي بیدارېږي او بیا چې کله ښوونکی درس ورکوي د درس په مابین کې باید یو فکایي ووایي او دا یو انګیزه تولید کړي چې دغه شاګردان متوجه شي څو اخیستګي م رفع شي او بیا دغه شي یو انګیزه تولید کړي چې شاګرد متوجه شي د استاد او شاګردانو ترمنځ باید څه ډول رابطه په صنف کې د تدریس پر مهال باندې څه ډول رابطه باید موجود وي رامنځته استاد د شاګردانو سره باید داسې روابط وساتي لکه یو سړی چې د خپل ملګري سره روابط ساتي او دا شاګرد په دې باندې ډېر خوشحالېږي یوازې تدریس د استاد دا مهمه نه دی د شاګرد ځان ته جلبول او توجه د شاګرد ځان ته راوستل دا ډېر ضرور کار دی هغه څوک چې نوی د ښوونکي په صفت مقرریږي ستاسې سپارښتنه ورته څه ده کوم مهم ټکي دی باید په نظر کې ونیسي زما سپارښتنه خو نوي ځوانانو ته همدغه ده چې دوی کله سیم ته ورځي اول باید دوی هغه ولري تیاری ولري د خپل د مربوطه سپارل شوي مضمون باندې د حاکم اوسېږي او بیا د هغې نه وروسته د ځان په نظافت د خپلو جامو په نظافت او بیا چې ور داخلېږي ډېر مؤدبانه او ډېر ښه د صمیمیت په فضا کې د شاګردانو سره برخورد وکړي خو چې استاد په درس حاکم نه وي دا د استاد ناکامي ده یعنی حکمیت او مخکې آمدګي دا لازم ده ډېر ضرور ده دا د استاد نه وایي چې زه فرض که ولو چې ما غوندې سپین ږیری هم وي دا ضرور دی ځکه انسان عاجز دی او په انسان کې ډېر کمی دی خو دغه زه چې همدا نن فرض که اوس یو صنف ته ځم زه باید خامخا آمادګي وویږم زما باید پلان زه حاکم اوسېږم په خپل پلان باندې استاد محترمه شپږ څلوېښت کاله معرف کې کار کړی تقاعد شوی مست دی که اوس درسره معرف وغواړي چې استاد نه موږ باید په یو ځای کې استفاده وکړو دا باید تدریس وکړي دا انرژي شته دی چې باید تخته ته ودرېږي او درس ورکوي الحمدلله لرب العالمین چې زه کوم شی کولی شم په هغه باندې اوس هم حاکم یم او هر سړی باید ځان مصروف کړي خیر ده معاش خو مهمه نه دی د ملت ته خدمت ملت وطن حق لري ملت ته حق زما معاش ته ضرورت نشته الحمدلله خو که داسې یو ځای پیدا شي افتخاري ځان کار کوم انشاءالله بس دغه خپرونه به د پوهنې ریاست مسؤلینو مه اوري او دغه موږ هم کوو که د استاد غوندې ډېر تجربه کار خلک شته دی که په کوم ځای کې یوازې استاد هم نشته باید تختې ته ودرېږي او درس ورکړي نه نوي مسؤلین چې هغوی امیران شوي دي استادان شوي دي سرمعلمین داسې کسانو تجربې باید دوی ته وظیفه ورکړل شي وخت ورکړل شي چې خپل تجربې له هغوی سره شریک کړي تر څو کارونه په سم او درست ډول باندې هغوی ترسره کړي خوږو لیدونکو اورېدونکو تاسې له ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون څخه د معرف خدمتګار د خپرونې لیدونکي او اورېدونکي استئ د خپرونې په دې برخه کې زه د استاد په تړاو د هغې د همکارانو او ملګرو نظر اخلو بېرته راګرځو خپرونې ته زه ابراهیم نومیږم په دې محله کې کېږم او معلم صاحب یوسف پېژنم سابقه دار سړی دی د معرف کې ډېر کار کړی دی ښه دیندار ایمانداره سړی دی او اصلي ځای لغمان ده خو پاتې کېږي په ننګرهار کې په ننګرهار تعلیمي هغه کې مؤسساتو کې ډېر کار کړی دی او تقریبا ازادي نه را په دې خو چې روسانو هم ازادي اخیستې ده په ننګرهار کې په معرف کې کار کړی دی د ګاونډیانو سره ډېر ښه سلوک لري ښه اجتماعي سړی دی د خلکو په خبره کې همیش دپاره حاضر اوسي په ملي ژوند کې د خلکو سره ښه روابط دي ډېر حسنه او زه د مرکز کې په مانځه کې تقریبا 15 وخته ګورم چې دی حاضر اوسېږي دینداري یو لمبر ده الحمدلله الله ورته د دې کارونو ډېر توفیق ورکړی دی د هر چا سره روابط حسنه دي هېڅ چا سره بدي نه لري الحمدلله هېڅوک به ترې نه په دې ټوله محله کې ګیله ونه لري د هېڅ چا سره هم اختلاف نشته الحمدلله یعنې ډېر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد یونس زاهد دی د الحاج استاد محمد یوسف خان زوی یم او البته مشر زوی یم دا ډېر د افتخار ځای دی چې زما والد صاحب یو ښوونکی تیر شوی دی او 40 یا 40 کاله تقریبا دی په همدغه برخه کې کار وکړ د
خدمتونو له امله الحمدلله زمونږ د ګران هیواد هغه لوړپوړي چارواکي چې تقریبا تر معینتینو کچې پورې یا تر وزارت پورې رسېدلي د لاس نیالګي دي او د ورته قلم په ګوتو کې ورکړی و هغه وخت سره تقریبا 40 یا 45 کاله مخکې او په مختلفو ولایتونو کې د دنده اجرا کړې ده او همدارنګه د علم د حاصلولو دپاره چې د په ټولنه کې غواړي مثلا هر کس ته دا یو تشویق ورکوي هغې دې طرف ته تمایل کوي او د دې دپاره ډېر زیات زحمت وباسي همدغه اوس هم سپینګیریتوب کې چې دی سپینګیری دی که په ښار کې بازار کې په رکشه کې چیرته ناست وي او کوم کس سره چې هغه مثلا ځوان وي عمر مثلا د 7 کلنۍ نه پورته یو د 10-40 پورې او هغه د علم د دغه روښنایي نه محروم پاتې شوی وي نو دی په خپل کوشش او زحمت سره او علاقې سره هغه ته یو نوه زمینه برابروي او الحمدلله چې دا یو ډېر د افتخار دی چې زه ډېر زیات تجربې لرم تقریبا په لسګونه داسې ځوانان هلکان چې هغې مثلا بېسواده پاتې شوي وو خو د سره چې مخ شوي دي نو د په خپله کور ته راغوښتي دي او بیا د دې ځینه ورته طریقه ښودلې ده د شپې لیسې ته معرفي کړي دي یا همدارنګه د سوي د امتحان دپاره یا د سامي امتحان دپاره د کارونه په ریاست معارف کې چونکې د تعارف زیات و هغه خلکو د ډېر زیات احترام درلوده نو هغې همیشه د سره همکاري کړې ده د چې کوم کسان حتی په اناسو کې هم همداسې دی چې کوم کسان د معرفي کړي دي کومې لیسې ته نو هغه مدیر ورسره ډېر همکاري کړې ده حتی ریاست معارف مدیریت اشاري چې کوم زموږ د معارف دی د ښار مدیریت نو هغې خلکو د ده ډېر احترام کړی ده او خلکو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده دا زما دپاره غټ افتخار دی چې زه د یو ښوونکي زوی یم بیا هم ستړي مه شئ خوږو لیدونکو اورېدونکو تاسې د معرف خدمتګار د خپرونې لیدونکي اورېدونکي یاستئ د خپرونې لومړۍ برخه مو ولیده او واورېده چې نن سره په خپرونه کې استاد محمد یوسف مېلمه دی چې د خپل ژوند زیاته برخه تقریبا 40 کاله د هېواد د بچیو نه په روزنه باندې تېر کړي دي استاد سره د خپرونې په دویمه برخه کې وو د ژوند په تړاو باندې څو پوښتنې کوو لومړی له استاد اجازه اخلو استاد که ستاسې خوښ وي ستاسې د ژوند په تړاو څو پوښتنې کوو څو اولادونه لرئ اولادونه باندې مو څومره زده کړې کړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ما مشر اولاد چې دی دوه مې زامن دي الحمدلله مشر زوی مې دغه دی چې استاد محمد یونس په نامه باندې دی چې فعلا په دارالمعلمین د ننګرهار کې استاد دی په اجتماعي بخش کې او تعلیم یې تقریبا ماستري پورې وکوله په تعلیم تدبیر بخش کې د امریکایانو په پوهنتون کې په کابل کې او دویم زوی مې چې کشر دی د دې سره مې جفت 4 لورګانې دي او په لورګانو باندې مې تعلیم نه دی کړی خو کورنی تعلیم او اسلامي زده کړې مې پرې کړي دي په دې ماحول کې زمونږ د ښځینه مدارس وو هغوی کې الحمدلله تعلیمونه یې کړي دي او له هغې نه وروسته بیا زما دویم زوی دی محمد عبدالجبار نومېږي الحمدلله د هغه تعلیم زده کړې هم ماسترۍ پورې رسېدلی دي ټول مسیانو جنکۍ مې 3 جنکۍ مې دي مسیانو کې د محمد یونس لورګانې دي الحمدلله مشره لور یې تر دارالمعلمینه پورې ورسته او دا نورې جنکۍ دوه یې پروسه کال یې وړم کال یې خلاصې شوې دي 12 سم ده او قرار کور کې که دا راته ووایي چې په اولادونو کې باندې ښځینه اولادونه ډېر ګران او که نارینه نو اولادونه خو ټول قابل دي هغه دي خو زمونږ استاد یې په دې پښتنو کې نو سړی کوشش کوي چې نارینه اولاد ته ترجیح ورکړي او څومره محبت او څومره اخلاص او څومره خدمت چې په ښځینهو کې دی هغه خو ټول پوهېږي په دې باندې او الحمدلله پښتنو کې خو دا قانون تا ته کوم یو ګران و یاره زه دا فرق نشم کولی الحمدلله ټول درته ګران دي ټول قابل د قدر دي که دا راته وایي چې په جامو کې مو کوم رنګ ډېر خوښوئ او کوم رنګ ډېر استفاده کوئ په رنګونو کې رنګونه ټول قابل د خوښولي دي ما تر اوسه پورې دا هغه نه دی کړی انتخاب نه دی کړی هر رنګ بس هماغه استعمالوئ چې دا سترګې یې شی ومني همدغه او ګلانو سره مینه علاقه لرئ یاره ګلانو سره به خامخا سړی مینه علاقه لري نو
کوم ګل ډېر خوښېږي استاده؟ یاره زمونږ په دې وطن کې مروج ګل هغه اصیل ګلاب و چې بیا به هم ترې ګلقند جوړول، بلکل خوشبويي هم درلودله او ترې استفاده هم کېدله. موږ په خپل وخت سره د دې اصیلو ګلابو نه به هم ګلقند جوړوو. په هغه ماحول کې زمونږ د کور په مخ کې دا شی هم درلودل. استاده مطالعه سره څومره مینه علاقه لرئ؟ اوس وخت کې مطالعه کوئ؟ مطالعه خو ډېره ښه دی. مطالعه که سړی بل کار نه کوي نو مطالعه خو باید وکړي. دا د لمسو سره ماشومانو سره چې کله درته خواته راشي بابا ما سره کورني کار کې کومک وکړه، اوس سره مرسته کوې؟ اوس الحمدلله د دې رابطې نه په هغه وخت سره چې زه معلم وم نو دوی مې دا خپل مشیان مې په کار اچول. بلکل. خو شکر دی اوس په کور کې زما مشیان هم تعلیم یافته دي، هلکان پلار هم تعلیم یافته دی، دا ماته ضرورت نه دی پیدا شوی. ښه یعنې هغوی سره خپله کار کوي؟ هغوی سره خپله کار کوي. دا یې پلار دی او هغې زمونږ دي شکر دی. یو مسی مې دی د مشر زوی ده، د غاښونو پوهنتون یې وویلې، هغه د یو لیبارټرۍ کې کار کوي او ټول تعلیم یافته دي شکر دی. ښه ډېره مننه استاده. تاسې د معرف په برخه کې تقریبا 40 کاله کار کړی دی، بېلابېلو برخو کې دا مخکې راته کیسې وکړلې، د هېواد ډېر بچیان هم روزلي دي، برخه کې کار کړی دی. ننګرهار ټلویزیون اداره ستاسې د هڅو کارونو قدردانۍ کوي، ستاینه کوي، ډېره مننه داسې نه کوي. یو ستاینلیک یې برابر کړی دی، د ادارې په سزولې تاسې ته سپارم او ډېره مننه کوو چې دومره کار هم کړی دی د هېواد بچیانو ته. الله دې ستاسو دا اخلاص قبول کړي، الله دې په دې امت مسلمه باندې رحم وکړي. امین. الله دې وکړي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي خلاصې شي، چې دا اولادونه زمونږ دا خویندې زمونږ دوی د زده کړې نه محروم پاتې نه شي. دې ته زمونږ تنها دې ته ضرورت نه دی چې مونږ ډاکټر وروځو. بلکل. هېڅکله مونږ یو لوستونکی د غیر لوستونکي سره نشو برابرولی. او دا د الله په وړاندې ډېر فرق لري، لوستونکی او غیر لوستونکی دا ډېر فرق لري سره. استاده د معرف خدمتګار خپرونه چې نن تاسې سره او ستاسې په ژوند باندې فعالیتونو باندې تاسو سره خبرې اترې کولې، دا د نویو ښوونکو په تشویق کې څومره رول لري؟ څه ډول خپرونه ده ستاسې په نظر باندې؟ دا خپرونې دي چې الحمدلله خلکو ته یو آګاهي یو ویښوالی ورکړی، خلک یې متوجه کړي دي چې څوک شته چې موږ نه پوښتنې وکړي، څوک شته دی چې زموږ د احوال پوښتنه وکړي، څوک شته چې موږ نه هدایات وغواړي، څوک شته چې موږ نه خپل مشکلات هغه کې پوره کړي. نو دا خو چې تر څومره تاسې دې شي ته وسعت ورکوي نو تاسې دې ملت ته یو نوی پیغام بخي، دا ملت ته یو نوی آګاهي ورکوي، دا ملت متوجه کېږي، د خپل ځان ته متوجه کېږي او په دې باندې ډېره خوښي راځي. ډېره مننه استاد. د خپرونې پیل شبې دي استادانو ته، زده کوونکو ته، والدینو ته که څه پیغام لري مهرباني ستاسې پیغام اورو. زده کوونکو ته خو الحمدلله زده کوونکي خو زمونږ اوس شرایط د زده کړې ورته خاماده دي، دوی د دغه وخت نه باید استفاده وکړي. دې ته جد نشي چې موږ داسې ووایو چې ولا که تعلیم وکوم، پوهنتون ووایم، ماستري هم وکوم، څوک راته کار نه راکوي. تعلیم د هر شخص دا ځانګړی حق ده. دا باید موږ په دې نیت ونه کړو چې ماموریت راته نه رسېږي زه تعلیم نه کوم. نه، موږ باید تعلیم د ماموریت د حصول دپاره ونه کړو، د معاش د حصول دپاره ونه کړو. معاش حصول دا زده کړې پورې اړه نه لري، ځکه چې د رزق ذمهوار پروردګار دی. دا چې موږ ته د ذمهواري د پروردګار دی، موږ ته رزق راکوي، که په هر شرایطو باندې اوسېږي د موږ د رزق ذمهوار د رزق د حصول دپاره باید موږ تعلیم ونیسو. او د استادانو دپاره یا د مامورینو دپاره که په کور کې روزګار ناست وي، که په هغه کې نو دوی هم د خپل عقیده په خپل پروردګار باندې کامله کلکه کړي، ځکه هغه وخت چې معاشونه وو، ماموریتونه وو، معاشونه وو، هم همدغه ډوډۍ هغه کسان چې هغوی برحاله استادان دي مکتبونو کې درس ورکوي، هغه ته پیغام څه دی؟ باید څه وکړي؟ هغوی ته پیغام دا ده چې دوی درس ورکوي نو مخلصانه درس باید ورکړي. د معاش دپاره نه چې زه لاړم حاضري مې امضا کړه د خپل تنخوا مې حواله کړه. یعنې اخلاص نه باید کار واخیستل شي. اخلاص نه باید کار واخلي. ډېره مننه کوم استاده چې
مونږ ته مرکې ته زر شوې د خپل ژوند په تړاو باندې د خپل الله خدمتونو لره، په تړاو خدای مونږ ته تاسو معلومات راکړل ډېره مننه کوم خوشحاله خدای اوسئ تاسو ته ښه وخت درکړي، الله هم ظالمان نه بچ وساته، ډېره الله دې مننه. په ټول امت مسلمه رحم وکړي. ډېره مننه کوم خوږو لیدونکو تاسې هم ډېره مننه کوو چې د خپرونې له پیله تر پایه راسره وئ، خپرونه مو سره تر پایه شېبه وکته او واورېده، تر بیا چې د معرب له بل خدمتګار سره ستاسو شپږ ته حاضرېږم، تاسو اجازه اخلم، هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، د خدای په امان ښه چلوئ.